راغلی یو وایګل یو له هغه بهترین او پرسکونه او د طبیعت ډکه سیمه ده چې تر دې دمه ډېرو هیوادوالو به دا سیمه نه وي वतन हम जाने बेहतर कुर्बान से सबसे हरगी दुराया मजा अफगानिस्तान से ऐसे हुए गिल जान मजा वतना बया کتابن زمین کیا था بس نه وایم ولې نه وایي پیسې هم نشته نو مکتب خو په پیسو نه وایي نامو کوکشی تیرا نام ہے کوکشی میں زندہ باد افغانستان میں دا جم گئی یا میں دے میں آفرین ہر دوری دانا پتا میں كتابن زمین کیا था كتاب زمین کیا خودی کتاب شم واو بلشي وري کوک داري وري کومه بنشي کوک یاد کوي شي امجا دغه د میرمنو لوازم چې تاسو ګورئ نو په خاري اصطلاح ورته سندل وایي نو سندل چې دی معمولا ډیر سمارټ او لوکس دي نو د کلیوالو لپاره او په ټوله کې به د وایګل سیمې د میرمنو لپاره دغه سپلای چې تاسو ګورئ دا د سندل حیثیت لري او د دې ځای راکړه ورکړه د اجناس په بدل کې ده یعنی د جنس په بدل کې جنس ورکول کیږي میرمنې زی غرونو ته لغرونو لرګي راوړي دغه کوم لرګي چې دوی پر شا راوړي نو دا به دلته په دغه دکاندار باندې خرڅوي من کابو په 10 افغانۍ باندې خرڅوي او دغه په بدل کې بیا دغه رختونه او چرګان او ترڅنګ رومیان پیاز د اړتیا وړ توکي ټول دلته رانیسي ازدانه وای از نو نورا دغه سختي او د لوړو ژورو لرونکي سړک د درېنو ولسوالۍ وایګل درې ته قصیدلی دی او موږ به بخیر د وایګل درې اړوند هغه پیښې او هغه څه چې په وایګل دره کې پیښیږي او تاسې نه وي لیدلي موږ به تاسو ته در وښیو رښتیا هم سخت مزلونه لوړې ژورې بریالی پای لري او موږ به بخیر سره له دې لوړو ژورو او د زړه بوږنوونکو لارو تیریږو او د وایګل ولسوالۍ ښکلی طبیعت او ښکلې دره به تاسو ته درښایو د وایګل دره معمولا یو محدوده دره ده چې د څو غرونو په آغوش یا غیږه کې
پټه ده. دغه دره په 1500 کورونو باندې پوښلې دره ده چې کابو د هر کور تاریخ که راوسپړل شي نو 150 کاله وړاندې دغه خټین یا ډبرین کورونه دلته د غرونو په غیږ کې جوړ شوي دي. خلک یو څه له تمدن څخه لرې د زده کړو لړۍ پکې بیخي صفر او ترڅنګ عمده داسې کارونه نشته دی چې د وایګل سیمې ځوانان پکې بوخت شي تر څو دغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې پکې پوره کړي. د وایګل سیمې ځوانان د کار لپاره داسې منظم میکانیزم یا جوړښت نه لري چې د همغه جوړښت پر اساس دی د خپل ژوند دغه لوړې ژورې او هغه اړتیا چې دوی لري دوی پوره کړي یا پر ځان بسیا شي. دوی مجبور دي چې غرونو ته ولاړ شي او په غرونو کې لرګي راټول کړي یا غرونو کې لرګي راپرې کړي راشي پر ځمکه کې پر خلکو یې وپلوري او دغه لرګو په بدل کې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کړي. په وایګل دره کې د خوراکي توکو اخیستل د جنس په بدل دی. یعنی کټ مټ د لرغونو زمانو په څیر باندې که چیرته په وایګل دره کې تاسې د میرمنو 3 متره یا 4 متره رخت اخلئ نو تاسې مجبور یاست چې 6 منه لرګي ادا کړئ تر څو پر وړاندې د میرمنو 15 متره رخت واخلئ. وایګل د سیاحت لپاره بیخي بهترینه شین طبیعت دی. ډیره ښایسته پر امنه دره ده. وایګل د دریرن ولسوالۍ په اغوش کې پرته دره ده. د ننګرهار ولایت دریرن ولسوالۍ چې یوه خیرازه ولسوالۍ ده ښکلې او شنې درې لري. شاوخوا یې لوړ غرونه پراته دي چې د ولسوالۍ ښکلا یې لا زیاته کړې ده. وایګل یو هغه بهترین او پرسکونه او د طبیعت ډکه سیمه ده چې تر دې دمه ډیرو هیوادوالو به دا سیمه نه وي لیدلې. نن وایګل ته د وایګل په کلتور او په دود باندې راغلی یم. تاسې وګورئ د وایګل خلک دغسې رانجه او پتاسه چې ورته وایي هغه په سترګو کوي او دغسې غمیداره رومالونه یا دسمال پر شا یا په اوږه کوي. نو دا ډېره یو ښایسته بهترینه سیمه ده. د دې سیمې کلتور عنعنات دود او دستور چې دی د نورو سیمو د دود او د کلتور سره ډېر زیات متفاوت دی ځکه د دې ځای خلک چې دی ډېر یو عجیب او غریب دستور او کلتور لري. په سترګو رانجه په سترګو پتاسه او ترڅنګ هغه څه چې مثلا ډېر عجیب موږ ته ښکاري خو دوی ته یعنې تر ټولو مهم او تر ټولو نږدې کلتور او دود دی. تاسې دغه پکول ګورئ په دې پکول کې دغه یو عجیب غمی یا په ښاري اصطلاح باندې قیتک دی چې دلته په پکول کې دوی زړولی دی نو دوی ته دا ډېر یو داسې یو ښه ښکاري. هر ځوان داسې فکر کوي چې یو له بهترینه څخه یم. که څه هم دا د دې دود او دستور دی په دې باندې موږ کار نه لرو زموږ لپاره هم ډېر جالبه او متفاوت دی. زه ډېر زیات خوشحالیږم چې دغسې ځوانان ګورم چې لږ تر لږه به هغه په خپل دود او دستور باندې ویاړ کوي. دا بهتره خبره ده. دا د وایګل قریه ده چې تاسې ګورئ په دې غرونو کې کورونه ډېر او عجیب کورونه دي او د دې غرونو څخه ډېری مېرمنې او ځوانان راښکته کېږي. دلته د خپلو ورځنیو چارو لپاره هغه د لومړني توکو د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي مزدوریانې کوي غریبۍ کوي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه لوړو غرونو ته ځي او له دې ځایه لرګي راوړي د لرګیو په بدل کې بیا هغه د اړتیا وړ جنس اخلي هغه خوراکي توکي پرې اخلي. نو دا د وایګل سیمه ده او د وایګل په سیمه کې موږ د مخورو مشرانو سره د سپین ږیرو سره د ځوانانو سره مرکې کړي دي او انشاءالله هغه مرکې به هم د برنامې په اوږدو کې نشریږي یا خپریږي. دلته یو ځوان دی دغه ځوان که تاسې وګورئ دا هم موږ سره ولاړ دی. تاسې د دې په دا پتاسه وګورئ نو یو بل ورور هغې هم موږ ته ووهله. نو دا ډېر یو جالبه دی زموږ لپاره. او نام یې کوک شي ته نه پرویز نام یې شي پښتو مو لاګي پښتو پوهېږي مکتب دې ویلی دی څومره پورې دې مکتب ویلی نوم دې پرویز ها پرویز مکتب دې ویلی څومره پورې دویمه پورې او نور مکتب نه وایي نه کرکټ کوي نه ولې مکتب نه وایي بس نه وایم ولې نه وایي پیسې هم نشته نو مکتب خو په پیسو نه ویل کېږي که مکتب خو په پیسو نه ویل کېږي مخکې ښار کې وم دلته اوس نه وایم ښار کې د مکتب ویلی ښار کوم ځای کې وي الحیات کې وي ښه ډېر ښه نو ولې راغلی دلته بس بیکاري شوې ده بیا راغلی یم هم دلته نور یعنې مکتب نه وایي نه
وې مکتب وایم وایم مکتب ورته کوشش کوم چې مکتب کوشش وایم وایم صحیح کوشش ده کوم که چې چېرته ته مکتب ووایې که نه وایم. نو دغه ډېر څومره خلک چې دلته دي دا ستاسې هیوادوال دي دلته اه. ستاسې کلیوال دي د دې ستونزې حلولی شي ښه اه، که صحیح. ته چېرته مکتب ووایې نو ته به تعلیم یافته شي هغه ستونزې چې ستاسې په دې کلي کې دي نو دا به ته کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره اظهار کړي صحیح ده نو میشتو قدرمنو لیدونکو دا تاسې وګورئ د دې سترګې هم په تاسو لري ما ته یې هم وهلې ده خپل په ځان پسې پکول هم ما ته راکړی دی نو دا زما لپاره ډېره زیاته جالبه وه وایګلیان چې دي یو له بهترین او خوشرنګه او خوش طبیعته هیوادوالو څخه دي هر هغه څوک چې غواړي وایګل ته راشي باید حتما دغه درې ته راشي دغه دره وګوري یو له بهترین او پرسکونه درو څخه ده زما شخصا ډېره زیاته خوښه شوله هغه سیلانیان چې غواړي وایګل ته راشي پرته له ډار دی باید راشي هیڅ نوه ډار دلته نشته دی هر نوه ځوانان دلته شته دی او ځوانان به انشاءالله په هر عرصه کې د دې خلکو مرسته ستاسې مرسته به کوي نو وایګل ستاسې له یاده ونه وځي وایګل پرسکونه خوش طبیعته او پرطبیعته سیمه ده ډېره زیاته مننه کوم دلته یو ځوان دی چې په خپله ژبه باندې ترانه وایي هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي شیرین وطنم جانم به طبع قربان سے سب سے ہرگی درایا مزہ افغانستان سے شیرین وطنم جانم به طبع قربان سے سب سے ہرگی درایا مزہ افغانستان سے شیرین وطنم گران وطن سے می گران سازمان اسپن بے رگلنا زندگی کمان گران وطن سے می گران سازمان اسپن بے رگلنا زندگی کمان جو میں نی بیرگا مر دشمن تن لرزان سے سب سے یکی درایا مزہ افغانستان سے شیرین وطنم تاسې ولیدل ماشاءالله دا د وطن په اړه باندې ترانه وه بیا به وروسته انشاءالله د برنامې په اوږدو کې د دې ژباړه هم موږ تاسو ته وکړو یو بل هیوادوال دی چې د همدغه قریې اړونده دی هغه هم غواړي چې دلته یوه ترانه وایي او که داسې کلیوالي سندره وایي نو موږ به د خیره سره ورسره موافقه وکړو واتونا لا سے ویگل جان مزا واتونا بایا مورے گازر لام سی بیرگونا واتونا لا سے ویگل جان کم سے پاتی میان دی ار کے با قربان بوسی کی ماتی مسی دارے گا بے سامان کے گایا زنا واتونا لا سے ویگل جان مزا واتونا بایا مورے گازر لام ما بیرگونا